باب المبادرة الى الخیرات، باب دی په بیان د جلتی کولو کې نیکو کارونو ته. و حس او توجه، حس توجه ته وای، یا دا حس ویل کېږي تیزی ورکول. من توجه لخیر، توجه خیر ته، نیکو عمل ته. علی الاقبال علیه بالجد، هغه ته متوجه کېدل په کوشش سره، من غیر تردد، په غیر د شک نه. یعنی نیکو اعمالو ته، نیکو کارونو ته ورمخکې کېدل. قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی فرمای فاستبقوا الخيرات، مخکېواله کوي نیکو کارونو ته. سورۃ بقره 143 نمبر آیات. وقال الله تعالی، الله تبارک و تعالی فرمای وسارعوا الى مغفرة من ربکم، او جلتی کوي بخنه در رب ته، و جنت هغه جنتون ته عرضها السماوات والارض، چې د هغې پلنواله د اسمانونو د ځمکې په شان دی. اعدت للمتقین، تیار کړه شوی دپاره د تقوا دارو. سورة آل عمران 133. و اما الاحادیث، هر چې حدیث په دې باب کې دي. فالاول، اولنی حدیث عن ابي هريره رضی الله عنه نه روایت دی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحه، جلتی کوي په نیکو عملونو. فستكون فتن، زرد چې فتنې براشي، داسې فتنې به کا قطاع الليل المظلم، کا قطع نه دی، کا قطاع الليل المظلم، لکه د تور شپې تور ټوکړه. وعلیکم السلام. یصبح الرجل مؤمنا، سړی به په دې کې سهار کې مؤمن، ویمسي کافر، بېګاله به کافري، ویمسي مؤمنا، بېګاله به مؤمني، ویصبح کافر، سباله به کافري. ولې؟ یبیع دینه، خرڅوي به دین خپل، بعرض من الدنیا، په سامان د دنیا باندې. رواه مسلم. خپل دین به د دنیا په اشیاء باندې خرڅوي، داسې وخت به راشي. رواه مسلم. یعنی د دنیا دغه ته به ګوري، خو د دین غم به د دې خلکو سره نه وي. مسلم حدیث دی، صحیح حدیث دی. الثاني، دویم حدیث عن ابي سروعته بكسر السين المحمل وفتحها. سروعه عقبة بن الحارث رضی الله عنه نے روایت دے. قال دا وی صلیت وراء النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه، العصر ما منځ کو د نبی رسول الله شاته په مدینه کې د مازیګر. فسلم، سلام استون کو، ثم قام مسرعا، بے پاسې د پجلتي. فتخطى رقاب الناس، خپي واړول په چټونو د خلکو. الى بعد حجر نساء، بعض کوټو د زنانو تلار خپل بیبیانو ته. ففزع الناس، خلق روتل من سرعته د وجد جلتي، من سرعته د وجد جلتي د نبی رسول الله نه. فخرج عليهم، نبی رسول الله پر وته. فرآ وقتل انهم قد عجبوا، چې د خلکو تعجب وک من سرعته د جلتي د رسول الله نه، چې د رسول الله ول زر روته. قال نبی فرمایل ذکرت شیئا من تبر، زما رايات شپ منځ کې یو ټوکړه د سرو زرو، تبر سرو زرو ته وای. عندنا چې ما سره فکرته ما بده غنل ایه بسنی، دا مال ربن کی. فامرت بقسمتي، و ازلال ما حکم وکړه دا تقسیم کړي. رواه البخاري. وګوره باب سره مناسبت پدې کې چې نیکو کارونو کې جلتی کوخه. وفي روایت لو بل روایت کې را دي كنتو خلفت فی البیت تبرا، ما پریخو په کور کې د سرو زرو ټوکړه من صدقه، د صدقې نه، د زکات نه. فکرهت ما بد غنل انو بیته، چې هغه زما سره شپه تیر کی. التبر چاته وي؟ قطع ذهب و فضه، یو ټوکړه د سرو زرو یا د سپینو زرو. الثالث، دریم حدیث عن جابر رضی الله عنه روایت ده. قال فرمایدا قال رجل للنبي صلی الله علیه وسلم، یو سړي نبی رسول الله ته فرمایل یوم احد، په ورځ احد، ارایت خبر را کین قتلت کذ وجل شم، شهید شم، فاین انا زبچې ته. قال نبی سمتل فی الجنه، وفعل قاتمرات كن في يده، دو غرزولې هغه کجوري چې د پلاس کې وي. ثم قاتل به جنگ کو حتا قتل تر دې چې شهید شه. متفق علیه، بخاری مسلم راوړی. الرابع سلورم حدیث عن ابي هريره رضی الله عنه روایت ده. قال فرمایدا جاء رجل، راغ وسړی النبي صلی الله علیه وسلم، نبی رسول الله فقال به فرمای یا رسول الله ای صدقه اعظم اجرا، کما صدقه کې لوی اجر ده. صحابه د شي خلکو ښه هي سره دا غم وو. زمونږ استاد په شان د خلکو په شان نو چې هغه صرف د نوم او د شهرت د لپاره خیراتونه کوي. دا وایي چې موږ د خلکو خوړل موږ به پخرو، دغه یو خیرات د دیګونو او د وریجو صحیح کړي، نور نه وي ته معلوم. قال نبی رسول الله تعالی ان تصدق، چې تصدقه وکي، وانت صحیح شهیح، چې تروغي او بخیل می، تخشى الفقر، د غریبۍ نه میریږي. وتأمل الغنا، واست امید د مالداري. ولا تمهل، او ته مولت مور کوا، صبر مکوا. حتی اذا بلغت الحلقوم، تر دې چې روح دې مړی ته ورسیږي. قلت به ویلی فلان کذا، پلان کې له دومره ورکوي، ولی فلان کذا، پلان کې له دومره ورکوي. وقد کان لفلان کذا، پلان کې له دومره دی. نو ګور هغه وخت کې به لګي کنه، نو
خپل وک متفقون علیه. حلقوم چاته مجر النفس هغه ځای چې پاغه باندې د ساه اخیستل کېږي مری. والمرئي مجرى الطعام والشراب. مرئي څه ته ویل کېږي؟ زیاده خوراک او د څښاک. الخامس پنځم روایت عن انس رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ سيفا يوم احد. نبی علیہ السلام توره په ورځ د احد واغسته. فقال وی فرمایل سیو فرمایل دا کوم حدیث چې تر شدان د بخاری مسلم وخه دا 4 نمبر. 5 نمبر حدیث وی نبی رسول الله توره لاس کې واغسته. فقال وی فرمایل من ياخذ مني هذا سوق بدا زمانه والی. وبسطوا ايديهم خلق لاسونه وګد کړه. كل انسان منهم اري ویل ز يقول ویل انا اري ودا ویل كل انسان منهم يقول انا. قال فمن ياخذ بحقه. ټیک داخله خټو خو ټول خو په حق به سوق والی شي د توري حق ادا کی. وی فاحجم القوم قوم چپش ټول غلیش. فقال ابو دجانه ویلی رضی الله عنه انا اخذ بحقه زی په حق اخلم. فاخذه یغستا ففلق به نو ویش لولی پاغه باندې پریکړه پاغه باندې فلق چاودل ته وی چولی پاغه باندې حام المشرکین کوپړی د مشرکانو. رواه مسلم. اسم ابي دجانه د ابي دجانه رضی الله عنه خپل نوم سو ابو دجانه د نوم و سماک بن خرشه. قوله احجم القوم ما نسدا وقفوا غلش ودردو. وفلق به اي شق ويش لول حام المشركين اي رؤوسهم داغي سرونه. السادس شبغمان ابي زبير ابن عدي قال اتينا انس بن مالك رضي الله عنه فشكونا اليه من غت شکایت وکما نلقي اغه جمع سر مخامخ کی من الحجاج د حجاج د ظلمون سره. قال فقال غفر ما الاسبر صبر کوي فانه لا ياتي زمان ناراضي او زمانه الا والذي بعده شر منه مگر رست زمانه ته ډیر بدترینه. حتا تلقوا ربكم تر دې چې تاسو مخامخ شئ د خپل رب سره. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ما تاسو پیغمبر نه دا اوریدلی. رواه البخاري. السابع نمبر حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه روایت دی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یقینا نبی رسول الله فرمایلی دی بادروا بالاعمال جلتی کوي په عملونو باندې 7 و مخکې د وو شینو نه 7 مخکې د وو شینو نه تاسو جلتی په عملونو باندې کو. هل تنتظرون تاسو انتظار نه کوئ الا فقر منسیه مگر یا خو بدشي غربت در باندې راشي شهر څه بدن ير کی او غینن متغیه یا بدشي مالدار شي سرکشه وي او مرض مفسد یا بدشي مرضی خراب بدی کی او حرم مفندن یا بدشي بوډاواله چې ختم بدی کی او موتم مجهزه یا بدشي مرګي چې هغه تیارون کی او الدجال یا بدجال راشي. فشر غائب دا ډېر شر غائب شي دی چې راخاره کیږي. حوسات یا به قیامت راشي. فسات ادها و امر قیامت چې ډېر hebatnak دی ډېر تاریخ دی. امر معنا تاریخ دی. رواه ترمذی راوړی دی. وقال حدیث حسن. امام ترمذی وی دا حدیث حسن درجه کې دی. خدای حدیث اصل کې ضعیف دی. ورخه امام ترمذی ردی مبارک کې حسن نه دی ویل. اصل امام ترمذی دی وی حسن غریب. نو حدیث سندن دا ضعیف دی. اتم نمبر حدیث عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي هريره روایت فرمایي چې نبی رسول الله فرمایلی یوم خیبر د خیبر پر ورځ لا اعطین هذه الرايه خامخ ورکم دا جنډه رجل یحب يحب الله چې مینه بکې د الله سره رسول د الله د پیغمبر سره یفتح الله علی ید الله تعالی بد پلاس باندې فترا ول قال عمر جو فرمای ما حببت الاماره الا يوم الدين زما مشرین نو خو په دغه ورځ می خوخه شو ما ول کش کې ما ته د جنډه راکی. فتساورتو لها نو زه اوچت شوم د دیتا رجا زما امید ان ادعي لها چې زه تر وبلش. بلځ کې راځي صحابه کرام او شپې ټول شپازان سره یو ویل چې دا بچو کې بل ویل دا بچو کې وې نبی صلی الله علیه وسلم سوال فدا رسول الله صلی الله علیه ابن ابي طالب رضی الله روغته هغه بیمار مسترګي خوږي د نبی صلی الله علیه وسلم متسترګي دم کړ الله جوړ ک وفاتا وی هغه تورکړه وقار ورته لمشي زولات التفت مګورا
شاته مګور حتی یفتح الله علیک تر دې چې الله تعالی فتح درکړي. فصار لاړ علی شیئا علی جو لغونته کې علیکم السلام. ثم وقف بودرد ولم يلتفت وين قتل فصرخ واجه يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس پس باندې دخل کو سجن کوم. قال والقاتلهم دي سجن کو واته اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واذا فعلوا ذلك کله دا کارو کو فقد منو من قدمهم یقینا دیو منکرستان ویني او اموالهم مالون الا بحق مگر په حق د اسلام او حساب مال الله نور شای په الله دې رواه مسلم. فتصورت هو بسين المهمله اي وثبت متطلعا ما وثبت ټوپ می وها او راخکار شو ما ویل کې دی شي ما تواز کی. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.